مولانا صاحب په مثنوي کې وایي از خدا جوی متوفیق ادب، از خدا جوی متوفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب. بنده د خدای جل جلاله څخه د ادب آرزو لري، بے ادب انسان د خدای د فضل محروم پاتې کیږي. کتا چې علیشان درګاه ته راځي، یا د بل په ناموس کې سترګې وي، یا مو د بل په جیب کې سترګې وي، نو تا د هوغو وطنه څه کول چې دلته راتلې؟ بیا هم درته وایم چې وتوبو الی الله، بیا هم وایم اوس هم درګاه درګاه د توبې دی. وایه به چې الهي ستا د پیغمبر حضرت محمد رسول الله وهغه خپل یار زوم او هغه مقام ته راغلی یم چې تا وده ته مقام ای خدایه د ولایتو د عظمت ورکړی دي، د ده په خاطرو زما ګناه را وبخښه. که به مې د چا سره تجاوز کړی وي تر هغه هم راچېر شه. ګران ورونو، که په رښتیا غمونه لرئ، که په رښتیا ناجوړۍ لرئ، هر څوک که ړوند وي، هر څوک که ګوډ وي، هر څوک که مسکین وي، هر څوک که حاجت لري، اول هر پروردګار ته چې د حاجتمنو درګاه ده هغه ته لاس پورته کړه چې الهي زه خو ستا فقیر بنده یم، ستا د دوست درګاه ته راغلی یم، ته زما اول توبه قبوله کړه. خدای قادر دی چې ستا سترګې هم در روغه کړي، خدای قادر دی چې ستا پښه هم در جوړه کړي، خدای قادر دی چې ستا فقر په ګناه در بدل کړي. البته اول دې توبه پکار ده، توبه چې دې قبوله شول، تا و خدای چې صلح سره وکړه، تا و خدای چې صلح سره وکړه، نو دا دوست د خدای باندې ستا په حق کې شفاعت وکړي، وایي الهي دا دونې خلک راغلي دي زما په خاطرو د محمد رسول الله په خاطرو د حاجت ورته ورکړه. ولې خدای ته دا زموږ ګوډ ړوند شل جوړېدل آسانه کار دی. محقق وایي مولانا صاحب کار اگر مشکل اگر آسان بود، کار اگر مشکل اگر آسان بود، پیش قدرت جملگی یکسان بود. کار که مشکل وي که آسانه وي، په مقابل کې د خدای د قدرت هېڅ نه دی. بیا نو چې دا دونې عالم په یو ځای کې سره یو ځای کېږي، تاسو خبر یاست والله د اجي کور ته، د والي صاحب کور ته، د یو مامور کور ته دغوندې خلک ورسي حاجت یې ورکوي. که دغوندې خوښه مسلمانان یو وارې په اخلاص لاس پورته کړي چې الهي ومې بخښه، پروردګار خو تر مور او تر پلار مهربانه دی، کله دې حاجت در ردوي. او بیا چې په روحانیت کې د داسې شخص موجود وي، دا قانون دی د تصوف. مولانا صاحب هلته په تصوف کې یو څه شروع وکړه، بحث یې تاسو ته وکړي. د تصوف قانون دی روحانیت د اولیاو د عالم چې جمع کېږي، روحانیت د محمد رسول الله د روحانیت سره د اسد الله یو ځایوالی پیدا کوي. دا خلک چې ډېر ګناهکار وي، روحانیت د ولي خدای ته شفاعت کوي، و الهي دا خلک ما ته راغلي دي، نو ته دا نه امیده مه پرېږده. یو وارې که د مجنې رسول د ای خواته او شاه ولایت ماب د جې خواته تر یوه کونج داسې درته وکتله، په یوه نظر به تورې خاورې سره درکړي. محقق وایي آنان که خاک را به نظر کې میا کند، آیا بود که گوش چشمه با ما کنند. یو د سترګو تر کونجه داسې وکتل، کار جوړ دی والا. مگر اول زما او ستا اخلاص پکار دی، اخلاص، صداقت، دعا، مناجات. هغه وخت کیدای شي چې بنده توبه وکاږي، د خپله خدای سره صلح وکړي. ښه ګرانو وروڼو، تاسې نو دا دی اجازه راکوئ چې زه تاسې د توبې اسانتیا بیان کړم چې یوه توبه د بشر دپاره څومره اسانه ده. ښه وروڼو، اوس که تاسې دلته ماجد ته راسئ، کم خوی ښه دی؟
داسې ښه دی چې مخ پر قبله کښېنئ سبحان الله والحمدلله ووایه یا ذکر وکړئ او که داسې ښه دی چې زګیروی وکړئ اوښکې راتوی کړئ د حسرت پر خپل مخ باندې. ګوره اوس به یو سړی راناري کړي وایي ذکر ښه دی، مګر نه دا بله واوره. اوله مرتبه ستا دپاره معافي د خدایه څه غوښتل ښه دي. محمد علیه السلام فرمایي وایي ما ته خدای تعالی وویل انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. خدای تعالی ما ته وویل چې زګیروی د ګنهکاره اوښکې راتویېدل د ګنهکاره پر مخ باندې خدا وایي زما خوښې دي تر هغه چا چې په جګ سر ناست دي تسبیح وایي. دا څه دی؟ په خیال سترګې واړوه، داسې وګوره داسې وګوره، تر دغه خیال چې تسبیح اړوې یو زګیروی وکړه ورته الهي شړلی بنده جیب جفاوې مې در سره کړي دي او ما ورته څه شي کړي دي. هغه شیخ وایي بکودکی بازی بجوانی مستی بپیری سستی خدا را کی پرستی. په ځوانۍ کې مو بازۍ نه کولې ستاسې په یاد نه دي؟ په کوچنیوالي په ځوانۍ چې وخت رالی وایي مینه کوه مست دی ځوان دی کاکا د ځوانۍ شپې دي. اشه کوچنیوالي خو په بازۍ تېر سو، ځواني په مستي تېره سول، پیري په سستي تېره سول. وم پښې مې خوځېږي مسجد ته نسم تللی، قرآن نسم زه اوس په سترګو نه وینم دادی وم په سترګو نه وینم کاکا وم شی نه وینم. بس نو خدا را کوي پرستی. یو وار کې قبر ته ورکښته کړې لکه مولانا صاحب چې درته ویل درته ویې ویل چې راغلې ای زما بنده کله چې زما عبادت و بندګي وکړي قلم یو رجوع دې هم ماته ورکړل. دا پکار نه ده. درنو وزارو رجوع پکار ده. درنو وزارو وایي کله چې بنده د ګناه په موقع کې واقع سي او دلته خدای تعالی جل جلاله ته یو واري نارې چې یا رب عفو راته وکړه. وایي خدای تعالی د عرش او د اسمانو ترمنځ او یا خندله ولګي خندلان ولګي ملک تعجب وکړي و الهي دا څه خندلان دي. وایي زما یو بنده دی په مځکه کې الله چې ما ته پښیماني وکړه ما چې توبه وکړله زما سره یې صلح وکړه دا د صلح څراغونه مې چې نه ده لګېږي. او امت د محمد رسول الله د خدای سره صلح وکړي. هغه افعال اقوال اعمال چې مخالف د قرآن د محمد علیه السلام د عقل د فکر د اجتماع څه دي خدای ته رجوع وکړي چې رب رحم را باندې وکړي. داسې نه زه هم زما ګوډ دې جوړ سي زما ړوند دې سم سي زما حاجت دې د سره شي مګر زه به توبه ناکا شم. داسې خو نه ده. نو خو اول شرط د توبې دی کله چې توبه وکړل سي اولیا هم ستا سره بیا روحانیت یې کومک کوي. درنو وزارو که ته وایې چې خدای تعالی زما توبه نه قبلوي زه ډېر ککړ ګناهکاره یم نو وګورئ پروردګار عالم عز وجل په دې مبارک آیات کې څه خطاب کړی دی. هو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. خدای تعالی فرمایي الله هغه رب دی چې د بندګانو څه توبه قبلوي او تر ډېرو ګناهو عفو ورته کوي. او تاسې ووایه موږ به څه کارونه نه یې کړي یو وار خپل سرونه په جګروان کې وځړوئ څه شی مو په خپل ژوند کې نه دي کړي. ما و تا دا ټول یې راپټ نه کړه ستاریت یې را سره ونه کړي ګوره رسوا یې نه کړلو شرمنده یې نه کړو په خاطرو د رحمت للعالمین د محمد رسول الله زموږ ګناه یې په تنجي باندې رانویشته نه کړله زموږ د کور پر دروازه یې ګناه نویشته نه کړله. بني اسرائیلو او نور قومونو چې ناروا کول پر تنجي بې ګناه نویشته سول بیزو به سو سرکوزی به سو مګر خدای تعالی دا دی ما او تا سربیره پر ګناهو د بیزووالي د سرکوزوالي د مسخوالي ساتلي او ګناه پر تنجي باندې زموږ نه ده رانویشته کړې. آیا دا د خدای تعالی عز وجل عفو او د ده کریمیت نه دی؟ بیا به داسې سوال وکړي چې که ما ګناه وکړه نو ګناهونه که بیا خدای په آخرت کې رایاد کړه څنګه به وي؟ اورډو تاسې پوهېږئ حضرت محمد علیه السلام وایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وایي که چا د ګناه توبه وکړه
داسې ده لکه قطعا ګناه چې نه وي کړی خدای تعالی د ده عملنامې په خپل رحمت سره ورپاتې کړي هېڅ ګناه نه پېښ داسې بندګان وایي آخرت ته راتي د عملنامه به خپله داسې وایي 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 په پای کې به هلته قرار دا د ده ګناهونه هم نوشته وي دی به په زوره وایي خطاب ورته اوس چې بنده قرار یې وایه څوک مې نه دي در خبر کړي په پای کې مې عفوه درته نوشته کړې ده د جنت خاوند مې ګرځولی یې په زور یې به وایې چې رسوا نه شې مګر وروره دونې درته وایم چې ستا توبه کښل وینې زموږ په کندارۍ ژبه یو توبه ده یو موږ خوشتبیک وایي توبره ده که توبه داسې وي چې الهي توبه مې ده په ماجد کې چې ووتم بیا ماته ده دا توبه نه ده المستغفر باللسان کالمستهزی بربه حضرت سرور کائنات فرمایي هر څوک چې په تشه ژبه توبه کاږي بیا چې ووځي په ګناه اخته وي دا داسې مثال لري لکه په خپل خدای چې په سخن وي نعوذ بالله من ذلک توبه به دې داسې وي چې په ژبه به دې پښیماني وي استغفار به وي په زړه باندې به داسې قصد کوې چې بیا به هغه ګناه ته رجوع نه کوم دا یې دوه دریم شرط یې دا دی د هغه رفیقانو سره چې یا یې قمار کاوه یا یې شراب څښل یا یې زنا کول یا یې سود خوړی یا یې رشوت خوړی یا یې نور ظلمونه کول د هغو سره بیا نه کښېنې دا یې علامه ده ولې محقق وایي کند همدن صبح همدن سپرواز کبوتر با کبوتر بازو باباز دا چیرې کېږي ناست د شرابو جام پورته کوي ځم توبه وکړه ته وایي کښلې مې ده نو ولې ورسره ناست دی چې کښلېږي ده درواغ وایي د درواغجنانو سره ناست دی وایم توبه وکړه نو وایي کښلې مې ده وایم نو ولې ورسره کښېنې وایي دغسې دغسې خو نه کېږي کند همجن شو با همجن شو پرواز زه به تا ګورم چې ستا ناسته ولاړه ژوند محبت د چا سره وي د هر چا سره چې و د هغه په ډله کې شمېرل کېږي نو ستا ناسته باید فصله دی د صالحانو سره وي عابدانو سره وي د نیکانو سره وي د زاهدانو سره وي تر څو چې بیا په ګناه باندې مبتلا نه سي او څلرم شرط یې دا دی یوه ګناه چې ستا ته پېښ شوې ده تر آخرته باید پر هغه باندې وژاړې وګورئ آدم علیه السلام یوه غنم د جنت وخوړل غنم خوړل ذاتاً ګناه نه ده که غنم خوړل ګناه وي موږ د ټول افغانستان غنم په نس کې واچول مګر د جنت امید لرو بیا هم په ده ابتلا او ازمویښت راغلی چې دې د انبیاو دغه مسائلو ته ذلت وایي غنم یې وخوړل 200 کاله راکښته سو په سرنجیب کې 200 کاله وژړل تاسې دې حساس نقطې ته وګورئ په دې 200 کاله کې ماندینه ځینې جلا وه کالي یې نه درلوده بیبي حوا ها ولاړه په جده کې کښته سوه آدم علیه السلام په سرنجیب کې کښته سو 200 کاله ژړا د بدن اوښکې وچې سولې وینې راتویږي ول خدایه ما ته عفو وکړه څه شی ویل ول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین په داسې حال کې چې انبیا ظلم نه لري دی خدای ته ژاړي احتجاج کوي دا د پیغمبرانو حضراتو علیهم السلامو ته عبرت اخیستل نو وروره که ګناه ستا ته پېښه شوې وي بیا نو په رډو سترګو نه کېږي څلرم شرط یې دا دی اوښکې به تویوې تاسو خو به کوچنیان په کور کې لرئ د کوچني عادت مو لیدلی دی څنګه عادت دی د کوچني عادت دا دی چې ونه ژاړي مور یې نه راخي کوچني چې وژړل یو وارې دوه وارې وژړل پر درېیم وار باندې مور اولاده هلک ستک سو ورکه کړې راوایه کړه نو یې تیته ور واچي په ډېره مهرباني یې پر مخ باندې مچ کړي هر چیرې چې اوښکې پر مخ را روانې وي هلته رحمت دی حضرت جامی صاحب قدس الله سره العزیز وایي هر کجا آب روان سبزه بود هر کجا عشق روان رحمت شود تا نگرید ابر کی خندد چمن تا نگرید طفل کی جوشد لبن هر کجا
آبی روان سبزه بود. درنو در هر چیری چې اوبه روانې وي هلته سبزي وي، شینکیږي وي، چمنان. هر کجا اشکی روان رحمت شود، پر هر مخ چې اوښکې روانې وي. خدای تعالی وایي زما د دغه بنده څه چې پر مخ یې اوښکې راتویېږي، زما د دغه بنده څه حیا راځي. ای جبریل امینه قلم د عفو پر ده کش که، ما خدای و ده ته عفو وکړه. تا نه گرید ابرو کی خندد چمن، چې اوریځ ونه ژاړي اوښکې راتوی نه کړي چمن نشین کېږي. تا نه گرید طفلو کی جوشد نبن، کوچنی چې په زانګو کې ونه ژاړي مور یې نه راخي. درنو زارو حضرت امام حسن بصري صاحب یو واقعه د التجا د پروردګار یو بیان تاسو ته کوي. امام حسن بصري صاحب وایي زه وخت راغلم ومې لیدله چې په یو کوڅه کې یوې ښځې و خپل زوی ته دروازه ټینګه تړلې ده، فکرونه مو ښه راجمعه کوي. هر قدر چې ور خلاصوي مور د دروازې د خوا ورته وایي چې سره سنبلې سې ټکر ټکر سې ځان دې بیا په خاورو لړلی دی ولاکې در خلاصه کړم. امام حسن بصري صاحب فکر وکړي چې کوچنی ډېر ژاړي نو یې قرار دروازه وټکول ولخوري زه امام حسن بصري یم، زه شفاعت کوم نن یې در پرېږده بل وخت شوخي نه کوي ځان په خاورو نه لړي نن یې توبه ده. ښځې چې فکر وکړي چې امام صاحب دی نو یې دروازه ور خلاصه کړه، هلک یې کش کړي والجارو قربان، هلک یې ننه ایستي. په هلک یې پاک کالي واغوستله، هلک یې سوتره کوي، سر یې ور پرېوي. دا ورځ تېره شول. امام صاحب نو د دې بازار یا د کوڅې په یو کنج کې دې تعجبې ته انتظار کاږي چې ته ودرې څه قسم کېږي. سبا غرمه سوله، غرمه خو نو ستاسو د کوچنیانو عادت زده دی، دا مور و پلار یې اس ته بیده کړي وایي غرمه ده مه وځه. دی نو چې کرار مور و پلار یې بیده سي دی کرار غلی ولاړ سي. یو د بله کوره راوځي، دا بل د دې بله کوره کرار هلته په خاورو امانی جوړ کړي، بیا نو یو د بله دا خاورې پر جمع سره وپاشي سره امنیې کې د کوچنیانو کار دی. امام صاحب په یو کنج کې انتظار کوي چې کړپ دروازه خلاصه سول، دا کوچنی راووتی راغی یو بل د آبلې دروازې کرار راله د خاورو لوی امانه یې جوړ کړي. مور چې د خوبه را کښېنستل ول سره سنبلې سې ولکې در خلاصه کړمه چې څل امام راسي چې دا ټول ښار دې شفاعت وکړي ودرېږه. ته بیا ولاړې ما خو ته پاک کړې، سر مې در پاک کړي، بدن مې در پاک کړي، تا بیا ځان په خاورو ولړئ. دروازه یې ټینګه وتړل، یو تنبه یې ورته ورکړل. هلک چې بازي خلاصې کړې د ماپښین وخت سو، ټول کوچنیان و کورو ته ولاړه. هلک چې د کور پر دروازه راغی دا دروازه یې پورې ول، دروازه ټینګه تړلې ده. ول مور خلاصه که بیا یې ولاکه وکړمه. هغه ورته وایي چې ولاکې در خلاصه کړمه. دا ورته په هغه خدای کې قسم وکړن، هغه هم ورته وایي دا هم ورته وایي. امام صاحب انتظار کوي. آخر هلک د ډېرې ژړا څخه درځي سوغزار سو، بېهوشه سو. هلک چې بېهوشه سو مور یې چابک دروازه خلاص کړه. الله جار قربان راسه په خاورو کې ولوېدې، زه دې تر تا قربان سم زویه که څه در وسوه. دلته چې ښځې هلک ته ور امله کړه، امام المسلمین وویل چې الله چپه ولوېدی، دی مبارکم غزار سو. خلک د ښار پر راټول سوله. والامام صاحب صبر وسوله. امام حسن بصري دو ورته وویل پس لګي چې فرصت سو سم سو. ول عجبه مې ولیدل. ول څه؟ ول یو مور چې د کوچني د لاسه په عذاب وه، کوچني یې ځان په خاورو لړی، مور یې دروازه ورته وتړل. وګوره چې کوچنی په حال کې د ذوق سو، د عاجزۍ سو، ولوېدی. مور پر مهربانه سوه، بېرته یې دروازه ور خلاصه کړه. ول ما ته حاکفي فکر پیدا سو چې که چیرې ته د خدایه څه نافرماني وکړې، ځان په ګناه دغسې ولړې لکه دا کوچنی چې ځان په خاورو لړلی وي. خدای نخسته نعوذ بالله من ذلک د رحمت دروازه هم رب درته وتړي او تور ته وایي چې خدایه توبه مې د دی وایي نه دی قبله هم ګناهکاره، بیا وایي الهي توبه مې د وایه ډېر بدکاره. یو وارې کې دې ځان د عاجزۍ د بندګۍ د عجز نیاز په درګاه کې ورته وغورځوه. خدای تر مور تر پلار مهربانه دی، د رحمت په غېږ کې به دې ونیسي، دغسې به دې قبول کړي لکه دغه مور چې دا کوچنی قبول کړي. درنو اورېدونکو محترمو حضارو،
لوی خدای ته امید مه پرې کوئ. هر څه ګناه چې مو کړې ده، هر څه اعمال بد چې راته سوي دي، خدای ډېر مهربانه دی. مګر البته توبه به د رښتیا وي، د اخلاص به وي، د صداقت به وي. جامع صاحب وایي با خلقو لا فتوبه دلبر گناه مسل کس پینه می برد بدین گونه گمراهم. وای زړه مې پر ګناه ټینګ په خوله توبه کاږم، هېڅوک په ما پسې پی نه اخلي چې دا داسې ګناه کاره ده. مګر ته پوهېږې خدای تعالی بنده ته چې دا شیطان یې په طرز ابدي ګرفتاره کړي، توق د لعنت یې ور په غاړه کړي و دنیا چې راولېږي. شیطان الالهي زما د ستا په خدایي قسم وي لاغوینهم اجمعین، زه به ستا بندګان ټول در ګمراهان کړم په ناروا بحث. زه نن تاسې ته ورونو ټول د رحمت خبرې کوم چې وارخطا نه سئ. دغه ډېر د عذاب خبرې چې درته وکړم زه هم والله د خدایه بېرېږم. حسن بصري صاحب یو څو عمر د دوزخ خبرې کولې، اخر یې وایي خدای په خوب ولیدی. خدای تعالی ورته څه کوې زما بندګان زما د رحمته نا امیده کوې؟ د خدای خو لوی رحمت دی. لا تقنطوا من رحمت الله. ګونجې چې دا د خدای لوی لار ووینو دا موږ تاسې ډنګیان ګناهکاران خلک یو، ګونجې خدای ته به رجوع کړو، توبه به وکاږو. ولې لار د رحمت د خدای خلاصه ده. درنو وزارو وایي په آخرت کې یو بنده د دوزخ پر خوا را روان کی. دا بنده چې دی یو یارې به تر شا ګوري، بیا به ملک ورته وایي درځه تفسیر حقایق الدقایق راوړي، بیا دی تر شا وګوري، بیا ملک ورته وایي درځه ملکه د دوزخ ده. آخر به حاطف ندا وکړي وایي ملکې دغه بنده چې دا دوزخ ته بیا یې ته پوښتنه ځینې وکړه چې دغه بنده ولې تر شا ګوري. خطاب به وسي ورته وایي بنده دا تر شا ولې ګورې؟ وایي الهي چې زه په دنیا کې وم چې ګناه مې کول ام مې ستا رحمت ته امید و، بیا چې په قبر کې وم ام مې ستا رحمت ته امید و، په آخرت کې چې دې راپورته کړم مال ګوندې مهربانه دی رحم راباندې وکړي ام مې ستا رحمت ته امید و، چې ټولو ترازو چې راسره کاوه ام مې ستا رحمت ته امید و. اوس چې د دوزخ امر راباندې وکړي ام مې ستا رحمت ته امید دی. خدای تعالی ورته بنده ته تر شا پورته ګورې. ول الهي زه په دې قرار ځم دوزخ ته او تر شا ګورم وایم ګوندې مهرباني به دې راباندې راسي او ملکه به پسې راواستوې چې راځه بخښلی دي. دا ستا د رحمت په امید قرار بیا تر شا وګورم. خدای تعالی وایي راوګرځوئ زما بنده چې زما بادار چې دونجې امید و. ای ملکې ما دا بنده وبخښئ، عفو مې ورته وکړله، بوځئ زما د رحمت و مقام و منظر په دې شرط چې ستا په ګناهو کې به حق العفو وي. داسې نو نه کېږي وروره چې د خلقو مالونه به دې خوړلي وي، خلک به دې وژلي وي، غلا به دې کړي وي، د مکې خبره د پر مکه به راوړي نو هذا صابون توبه ده، بیا به راسئ دلته بیا کوې. وروڼه هر شی خپل مقام لري، هر شی خپل ځای لري، مګر د رحمت څخه د خدای نه امیده کېدل ګمرهي ده. حضرت غوث الاعظم قدس الله سر العزیز په خپل یو مناجات کې و خدای تعالی جل جلاله ته داسې وایي تا ابد یا رب زی تو من لطفها دارم امید، از تو گر امید ببرم از کجا دارم امید. هم فقیرم هم غریبم بے کسو بیمار و زار، یا قدح زان شربت دار شفا دارم امید. نا امیدم از خود و از جمله خلق جهان، از همان امیدم اما از تو را دارم امید. منتهای کاری تو دائم که آمرزیدن است، زال که من از رحمت بے منتها دارم امید. دی وای غوث العظم قدس العزیز وای و الهی تر ابد ستا ته امید لرم، که ستا ته ای خدایه امید قطع کم بل د
درګاه به چیرې وي چې ما به وبخښي او بل درګاه شته چې پر موږ به رحم وکړي موږ ګناهونه هغه یو مهربانه خدای دی سربیره زموږ پر ګناهو رزق راکوي سربیره زموږ پر ګناهو نعمتونه راکوي سربیره زموږ پر بدو اعمالو رجوع د رحمت را باندې کوي لیکن دومره درته وایم ګناه زموږ نه یوازې موږ زیریږو ګناه چې کوو ګناه آفت لري ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس په هر اجتماع کې چې ګناوې ډېرې سي یا بارانونه د نقصان کېږي یا کم کېږي میږیان په غارو کې مړه کېږي مرغان په هوا کې مړه کېږي ګناه شهمت لري مایان په دریاب کې مړه کېږي دا د دې آیات مفصل مضمون دی که تفسیر ابن جریر تفسیر کبیر تفسیر مظهری پر دې وکتل شي تاسو مخیر ورته ولاړ د ګناه شهمت آخر پر انسان رجوع کوي د انسان پر رزق د انسان پر عمر آخر د انسان رنګ د صالح نه وي ابو لیث سمرقندي صاحب وایي یو انسان چې یوه ګناه وکړي دا څو نقصه ورته پیښیږي اول یوه ګناه یا درواغ یا غیبت یا غلا یا سود یا رشوت هر ګناه چې وایه یوه ګناه چې وکړي څو نقصان ورته پیښیږي اول ګناه چې دې وکړه د رحمت د ځایو ته لرې کېږي چې جنت وي یا دوهم چې ګناه دې وکړه د عذاب و ځایو ته نږدې کېږي چې دوزخ دریم چې ګناه دې وکړه شیطان خوشحاله کوي ولې خو هغه در باندې کړې ده هغه ګناه ته کش کړی یې څلورم چې ګناه دې وکړه د خلقو سره دې خیانت وکړي ولې د یوې ګناه تاثیر پر اجتماع ولیږي د دوی پر ارزاقو د دوی پر ودګانو د دوی پر ژوند د دوی پر روحانیت لکه چې د یو ولي نیکي دا د تاثیر پر عالم اچولی دغه رقم بیا ګناه د انسان پر وجود باندې تاثیر کوي شپږم که یو انسان ګناه وکړله نه یوازې چې د عالم سره خیانت وکړي د ځانه سره وکړي ولې رب د موره پاک پیدا کړی دی محمد علیه السلام یې رهنما درکړي بشیر النذیر یې درته درکړي قرآن یې درته راولېږي عالمان یې د هدایت و تبلیغ دپاره درته راولېږل په خپله کې هم عقل کامل درلودی نو تا ګناه وکړل په حقیقت کې دي د خپله ځانه سره خیانت وکړه او بل چې څه وکړه د ځانه سره بل دا دی چې حضرت محمد رسول الله جي په قبر کې ظاهر کړي اورونو دا ساده کار نه دی چې ګناه دې کوې هره دوشنبې او هره پنجشنبې په دې پوهېږي د سعید ابن مصیبت روایت دی تفسیر مظهري را نقل کړي دي وایي چې د دوشنبې شپه سي او د پنجشنبې شپه سي دا هر انسان رنګ سره د عمله د محمد علیه السلام قبر کو راځي وایي دا چې پلانکی امتي دی دغه رنګ دی دغه ګناه ده ولې محمد رسول الله په قبر کې زما ستا د لاسه ظهیر آیا زما ورونو ستاسې داسې خوښه ده چې رسول علیه السلام موږ غمګینه کړې وي نو څه شي وکړو دا چې تاسې د رحمت و دربار ته چې مسجد و جامع ده او د یو شای ولایت مآب و درګاه ته راځئ شپه تېروئ ورځې تېروئ نارې وهئ په عوض کې د دې چې مثلا ایله ایله کارونه وکړئ خدای ته مغفرت وغواړئ محقق وایي دی څه وایي دردمندان گناه را روز و شب شربچه بی فرض استغفار نیست آرزومندان وصل یار را چار غیر از نالها گزار نیست که په ګناه آلوده مشکل لري زارۍ شروع کړه زارۍ په زور نه کېږي زارۍ چا ته وکړه رب ته وکړه پروردګار ته وکړه ولی بل محقق وایي فروماندگان را برحمت قریب تضرع کنان را بدعوت مجیب هغه څوک چې دعا کوي لاس پورته کوي دا بنده چې لاس داسې پورته کړي خدای تعالی وایي زما د دغه بنده څه حیا راځي چې زه لاس تش ورکړمه څونه مهربانه دی هغه زموږ باداره هغه د کائناتو خدایه موږ پکې رالو تا ویلي دي چې واما السائل فلا تنهر تا ویلي دي که یو مسکین درته ودرېدی لاس یې درته ونیوي یو څه ورته ورکړه الهي موږ ستا د درګاه مسکینان یو الله پروردګاره ای خدای د محمد رسول الله وي مو درته شفیع کړي الله
زړه ته وګوره. امام حسن د زهرو هغه موقع ته چې د رنګ بغه بیا څکه ژړه سوه هغه ویته پرې کړي سر ته وګوره. ولی بل محقق وایي فروماندگان را برحمت قریب تضرع کنان را بدعوت مجیب. هغه څوک چې دعا کوي لاس پورته کوي دا بنده چې لاس داسې پورته کړي خدای تعالی وایي زما د دغه بنده ته حیا راځي چې زه یې لاس تش ورکړمه. څونه مهربانه دی هغه زموږ باداره هغه د کائناتو خدایه موږ پکې رالو. تا ویلي دي چې واما السائل فلا تنهر. تا ویلي دي که یو مسکین درته ودرېدی